أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددینا وړاندې آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عما نواله د خپل انعامات او د خپل احسانات ذکر وکړو چې الله هغه ذات ته چې تاسو لا بیبیانې درکړې دي یا هغه د بیبیانو نه تاسو له اولاد او نسل درکړې دي او عمده او پاکیزه رزق الله تاسو له درکړې دي. گویا کم ذات چې دومره انعامات کولو والوي نو هغه ذات د عبادت مستحق وي. اوس الله په دې لومبني آیت کې د مشرکینو د شرک رد کیا چې دا مشرکین او دا کافران الله پریدي او د الله په دې باندې د داسې مخلوق عبادت کوي چې هغوی نه د رزق مالکان دي د اسمان د ځمکې نه څه او نه څه طاقت لري. نو چې کوم یو معبود چې هغه چاله رزق نشي ورکولی نه څه د قدرت او طاقت خاوند وي نو هغه څنګه د عبادت مستحق شو؟ لہذا د عبادت مستحق صرف الله دی چې دا الله خپل بندګانو له رزق هم ورکوي او د قوت او د قدرت او طاقت خاوند ذات دی. ويعبدون من دون الله الله فرمایي دا مشرکین عبادت کی ما سوا د الله نه ما د هغه باطل معبودانو چې لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا چې دغه باطل معبودان دغه بوتان مالکان نه دي د دوی د پاره څه د رزق د اسمان او د ځمکې نه د سوسیز د دوی له د اسمان نه رزق نشي ورکولی، گویا باران نشي ورولی، د ځمکې نه چې کوم دي زرغونه نشي پیدا کولی. نو دا څنګه د عبادت مستحق شو او د قدرت او طاقت شته؟ نو تاسو په پټو سترګو باندې د عقل راندې اے مشرکینو حقیقی معبود پرېږدئ او باطل معبود پسې روان یې. اوس الله بیا فرمایي د دې مشرکین یو بل غلط فاسد عقیده بیانوي. فلا تضربوا لله الامثال، اے مشرکینو د الله د پاره مثال مو بیانوي. علما دلته فرمایي چې د دې الله د پاره مثال مخلوق کی اس اوسیز د الله مشابه نشتا. الله واحد ذات دی، داغه مثال شته نه په دنیا کې. نو تاسو د الله د پاره ولې مثال بیانوي او د دوی بیا یو غلط مثال چې د ځان نه بیانولو چې هغه دا چې دوی چې کوم دي د الله ذات چې کوم دي د دنیا بادشاهانو باندې قیاس کولو چې د دنیا بادشاهان چې کوم دي بادشاہ ته چې عام خلق رسائی نشي کولی نو دا وزرا او دا کابینونو په وجه باندې چې کوم دي بادشاہ ته ځان رسي. گویا د عام خلق چې کوم دي اول د دې وزرا خدمت کوي دا غي تابعداري کوي او دغه وزیران او دغه لوی خلق د بادشاهانو تابعداري کوي. نو گویا دوی دا یو په ذهن کې دا خبر راوسته وا چې څنګه دنیا کې یو بادشاہ ته عام سړي جرأت نشته نو دغه شان الله شان ډیر اوچت دی. مونږه براه راست د الله عبادت ځکه نشو کولی چې د الله شان اوچت دی او مونږه د دې بوتانو د ستورو عبادت کوو او دا بوتان او ستوري د الله عبادت کوي چې هغه د ټول لوی خدای دی.
نو دغه شان چې کوم دي مونږ به د دې بوتانو په ذریعه باندې الله ته ځان ورسو. نو الله وی اے مشرکینو داسې مثال د الله د پاره مه بیانوي. الله هغه ذات دی چې هغه ته براه راست چې کوم دي تو ځان رسولی شي چې هغه د الله اطاعت او تابعداري ده. الله ته چې کوم دي د چا امداد ضرورت نشته، نه ځان له هغه سره ملګري ساتلی دي او نه وزیران شته. الله چې کوم دي هغه ذات دی چې هغه سره ته تعلق براه راست ساتلی شي. د یو د ځان دا مثال مو جوړوي، دا غلط قیاس چې کوم دي د الله په ذات باندې مه کوئ چې تاسو الله د دنیا بادشاهانو په شان ګرځوئ. بیا الله فرمایي ان الله یعلم وانتم لا تعلمون. یقینا الله ته علم دی، الله پیژني، تاسو علم نه لرئ او هیڅ نه پیژنئ. علما د دې بیا یو دوه وضاحت کوي چې تاسو چې کوم دا بت پرستی کوئ او د ځان نه د الله دپاره مثالونه بیانوئ، نو په دې وجه تاسو چې کوم دي د الله د عذاب چې کوم مستحق ګرځئ. که د هغه عذاب تاسو ته پته ولګېدله نو تاسو به هېڅکله بیا چې کوم دي د بوتانو عبادت ونه کوئ. خو لیکن تاسو ته د هغه عذاب پته نشته، کیفیت پته نشته، د مودې پته نشته، نو ځکه تاسو چې کوم دي د عقل رانده او د بوتانو پسې روان یې. او یا مراد یې نه دا دی چې الله تاسو چې کوم دي د بوتانو د عبادت نه منع کوي چې تاسو د بوتانو عبادت مه کوئ. او د ځان نه چې کوم تاسو دا دلیل جوړوئ چې تاسو په دې بوتانو باندې کوم اعتماد کوئ چې اول په بنګه د دوی عبادت کو دی به بیا زمونږه د پاره شفارس کوي. نو دا باطل دلیلونه دا ختم کې پرېږدئ او د یو الله عبادت وکړئ. ورپسې بیا الله تعالی د دوه کسانو مثال بیانوي. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا. الله بیانوي مثال د یو عبد چې هغه د چا مملوک وي، د چا په ملک وي، یعنی غلام. غلام داسې کس وي چې هغه د مالک ته چې کوم دی د مالک حکم انتظار کوي، خپل څه اختیار یې نه وي، عاجز وي، په تمام خلقو کې دی ډېر عاجز وي او د مالک په ګرفت کې وي. او دا مملوک چې کوم دی لا یقدر علی شیء، دی په هیڅ څیز باندې قدرت نه لري، عاجز او حقیر وي او څه ورسره ویم نه. او دویم هغه کس ومن رزقناه منا رزقا حسنا، چاله چې الله فرمایي چې چاله مونږه رزق ورکړي د خپل جانب نه ښکلی رزق، او دا کس چې کوم دی فهو ينفق منه سرا وجهرا، پس دا سړی بیا د خپل مال چې کوم دی ښکاره او پټ خرج کوي د الله په لار کې، د باندې څه پابندي نه وي، دی آزاد دی. بل غلام دی چې غلام هیڅ طاقت نه لري، او بل خو آزاد انسان چې الله غلا مال ورکړی دی او هغه مال بیا دی په پټو په ښکاره خرج کوي. نو هل یستوون، آیا دا دواړه برابر کیدی شي؟ هېڅکله نشي کېدی. نو چې څنګه دا مملوک او دا غلام د آزاد سره برابر کیدی نشي، نو دا بوتان خو چې کوم دی د دې غلام هم زیات حقیر دی. غلام خو سناسب بیا هم چې کوم دی مالک سره به خبر وکړي چې زه به مزدوري وکړم او تعالی بیا پیسې درکړم او ما آزاد کړي. بوت خو چې کوم دی ځان آزادولی شي نه، داسې مخلوق دی چې عاجزه دی، هېڅ نشي کولی، هېڅ قدرت یې نشته. نو ای د عقل ړندو مشرکینو، تاسو ولې چې کوم دی الله سره دا بوتان برابروئ؟ الله هغه ذات دی چې د هغه سره هر څه شته، هر څه ورکولو والا دی، او بت چې کوم دی هغه هېڅ طاقت قدرت نه لري، او تاسو دا بت الله سره برابر کوئ. بیا علما د دې یو دوه مفهوم بیانوي. یو مفهوم دا بیانوي چې څنګه چې دا عبد مملوک چې کوم دی عاجز وي، سو قدرت نه لري، او بل خوا چې کوم دی دا آزاد انسان، نو دا چې کوم عاجز دی مملوک دی چې کوم دی د خپل اختیار مالک نه دی او څه کولی نشي. بل خوا دا آزاد انسان چې کوم دی چې کوم دی دغه چې کوم دا مملوک دی گویا دی د خپل مالک چې کوم دی حکم ته انتظار کوي، او آزاد سړی چې کوم دی خپل مال په خپله باندې په اسانه خرج کولی شي. لہذا دا دواړه برابر نه دي. دغه شان چې کوم دی علما فرمایي چې دلته د مملوک نه مراد کافر دی، چې دا کافر سړی چې کوم دی د الله د عبادت اطاعت نه محرومه دی، او دی د الله عبادت نه کوي، او دی چې کوم دی داسې حقیر او سپک دی چې څنګه دا مملوک چې کوم دی هغه د
هغه قدرت طاقت نه لري. بل خوا چې کوم دی دا آزاد انسان دینه مراد مسلمان دی، مؤمن دی. دا مؤمن مسلمان د الله عبادت کوي، اطاعت کوي، الله چې څه ورکړي وي د هغې نه چې کوم دی پخه آزادانه او په خپله مرضۍ باندې په پټو ښکاره خرچ کوي. نو ګویا څنګه دا مؤمن او کافر برابر نشي کېدی، نو دغه شان دا بوتان او الله چې کوم دی دا یو شان کېدی نشي. لہذا تاسو د بوتانو عبادت پرېږدئ او د یو الله عبادت وکړئ. الحمدلله تمام کمالات خاص د الله دپاره دي. بت چې کوم دی اس کمال نه لري، نو چا کې چې کمال نه وي هغه د تعریف مستحق نه وي. څوک چې کمالات والا وي هغه د تعریف مستحق وي. نو گویا الله هغه ذات دی چې هغه د تعریف مستحق ذات دی او دا بوتان د اس تعریف مستحق ذات نه دي، ځکه چې دې کې اس کمال او قدرت نشته. والله بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې زیات خلک بیا دا خبره نه پیژني. دلته معلومه چې کوم ذات چې انعامات ورکولو والا دی، د کمالاتو والا دی، نو هغه ذات پریدي او داغه په دې باندې داسې مملوک، داسې مخلوق چې هغه اس قدرت او کمال نه لري او دوی د هغې عبادت کې چې هغه بوتان دي. نو ګویا دا خلک په دې اړوپېږي نه چې دا عبادت مستحق خو هغه ذات وي چې څوک رزق ورکوي، یا څوک چې کوم چا پیدا کړي یې، څوک چې ستاسو پرورش کوي، یا څوک چې ستاسو ضروریات پوره کوي، هغه ذات د عبادت مستحق دی. او دا باقي چې کوم تاسو ځان نه خدایان جوړ کړي دي دوی د اس طاقت قوت خاوندان نه دي، لہذا دوی د عبادت مستحق نه دي. ويعبدون او دا کافران مشرکین عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه، ما د باطل معبودانو چې لا یملک لهم چې نه دي مالکان تاسو د پاره رزقا د رزق من السماوات د اسمان نه والارض د ځمکې نه شیئا د سیز ولا یستطيعون او نس طاقت او قدرت لري. فلا تضربوا لله الامثال، فتاسو د الله د پاره مثالونه بیانوي. ان الله یقینا الله يعلم اغت علم دی وانتم لا تعلمون او تاسو اس علم او پوهه نشته. ضرب الله مثلا الله بیانې مثال عبدا د یو غلام مملوکن چې د چا په ملک وي، لا يقدر على شيء او دی په اس باندې قدرت نه لري. او دویم هغه کس چې ومر رزقناه منا، هغه کس چې هغه لمونږه روزي ورکړې د خپل جانب نه رزقا حسنا خپل رزق، فهو ينفق منه سرا وجهرا، پس هغه چې کوم دی بیا خرج کوي د هغې نه په ښکاره او پټه باندې. نو هل یستعون آیا دا دواړه برابر کیدی شي؟ هرګز برابر نشي کېدی. الحمدلله تمام تعریفونو مستحق صرف الله دی، بل اکثرهم بلکې زیات د دوی لا يعلمون په دې خبره نه پوهېږي. ويعبدون او دا مشرکین عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه، ما د هغه باطل معبودانو چې لا یملک لهم چې نه دي مالکان د دوی دپاره رزقا د رزق من السماوات د اسمان نه والارض او د ځمکې نه شیئا د سیز ولا یستطيعون او نس قدرت طاقت لري. فلا تضربوا لله الامثال، پس تاسو مه بیانوئ الله دپاره مثال، د ځان مثالونه مه جوړوئ. ان الله یقینا الله يعلم اغا عالم ذات خبردار دی، وانتم لا تعلمون او تاسو په اس نه پوهېږئ او اس خبر نه لرئ. ضرب الله مثلا الله بیانې مثال عبدا دیو غلام مملوکن چې د چا په ملک وي، لا يقدر على شيء چې قدرت نه لري د هیڅ څیز، ومن رزقناه دویم هغه کس چې الله وي موږ هغه له روزي ورکړې ده منا د خپل جانب نه رزقا حسنا ښکلي رزق، فهو ينفق بیا هغه خرج کوي منه د هغې نه سرا په ښکاره په پټه وجهرا او په ښکاره. نو هل یستعون آیا دا دواړه برابر کیدی شي؟ نشي برابر. الحمدلله تمام تعریفونو مستحق صرف الله دی، بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات دوی په دې نه پوهېږي.